د فیډبک ډولونه. د فیډبک یا نظر ډولونه او موخې. یو څه چې ما په ټول ژوند کې د هغه په اړه تېروتنه کړې ده هغه دا ده، کله چې ما د فیډبک د موخو په اړه فکر کوه داسې مې انګېرله چې دا یوازې معلومات دي او موږ یې د دې لپاره زده کوونکو ته وړاندې کوو چې دوی پرمختګ وکړي. کلونه وړاندې مې په یو مقاله کې لیکلي وو یوازې هغه څه ته چې ډېر اړتیا لرو فیډبک یا نظر دی. خو بیا وروسته څرګنده شو چې داسې نه ده. په اصل کې د فیډبک په اړه مهمه خبره دا ده چې په حقیقت کې څومره د زده کوونکو لوري اخیستل کېږي او ښوونکي کولی شي چې ډېر فیډبک وړاندې کړي. خو پر دې پوهیږئ هر ښوونکی چې په ټولګي د موضوع په اړه نظر یا فیډبک وړاندې کوي زده کوونکي وایي چې دا خو مشخص زما لپاره نه دی. په اصل کې زده کوونکي د ورځې په اوږدو کې د څو ثانیو لپاره فیډبک ترلاسه کوي. دا موږ ته دا راښیي چې زده کوونکي هم انسانان دي. شخصا زه خپله یو انتخابي اورېدونکی یم، یعنې فقط ځینې شیان اورم، هغوی هم همداسې درواخله. پر همدې اساس یو مهمه چاره دا ده چې لږ دمه وکړو او له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړو کله چې ما تاسو ته د یوې موضوع په اړه فیډبک درکړ څه مو زده کړ او ستاسو نظر څه و. همدارنګه یو څه چې باید ډېر پام ورته وکړو هغه دا دی چې زده کوونکی کوم فیډبک ترلاسه کوي. آیا هغوی لومړی فیډبک ترلاسه کوي او ګټه ترې اخلي؟ د بیلګې په توګه موږ پوهیږو کله چې د پوهنتون زده کوونکي زموږ کورسونه ارزوي په ډېرو برخو کې موږ ته لوړې نمرې راکوي. هغوی په ټوله کې مهرباني کوي، خو د فیډبک په ورکولو کې باید داسې ونه شي. هغه پوښتنه چې ډېری ښوونیزې ادارې کوي هغه دا ده چې بیا ځلي پوښتنه وکړو او څنګه کولی شو د فیډبک اندازه زیاته کړو. دا جواب سم نه دی، بلکې سم جواب دا دی څنګه کولی شو د زده کوونکي یا محصل له نظره فیډبک زیات کړو چې دا ښکاره کړي راتلونکی بل ګام به څه وي او څنګه پوه شو چې دوی زموږ فیډبک څنګه سپړي یا یې تشریح کوي. ځکه چې ښایي تاسې یې لاس پاڼې نور هم ولیکئ خو کیدای شي زده کوونکي پرې پوه نه شي. نو د فیډبک اصلي موخه او مفهوم دا ده چې له زده کوونکو سره مرسته وکړي چې هغه په سمه توګه تشریح کړي. کله چې تاسو زده کوونکو ته فیډبک ورکوئ مهرباني وکړئ لږ تم شئ او واورئ چې هغوی ستاسې فیډبک څنګه درک کوي. پر دې سربیره زه کولی شم چې د فیډبک د ډولونو په اړه خبرې وکړم، خو زه د دې پلوی نه یم چې فیډبک دې په څو برخو وویشو لکه توصیفي فیډبک، ارزښت موندنې فیډبک، لارښود فیډبک او په نورو ډولونو وویشم، ځکه دا بیا د دې ښکارندویي کوي چې ګواکې په هر وخت کې یو ځانګړی او سم فیډبک شته. په ورته وخت کې اصلي خبره دا ده چې پر دې پوه شو زده کوونکي دا معلومات څنګه سپړي. ځکه که تاسو پر دې پوه شئ زده کوونکي فیډبک څنګه سپړي یا تشریح کوي کیدای شي همدا تاسې اوسه چې بدلون ته بیا اړتیا ولرئ. ځکه تاسې په ټولګي کې یو مسلکي کس یاست، ښایي اړتیا وي چې د فیډبک بڼه بدله کړئ او همدارنګه دا هم بدله کړئ چې په کومه کچه فیډبک ورکوئ. شخصا زما لپاره د فیډبک ډولونه بیرته هغو درې پوښتنو یا کچو ته ورګرځي چې پر دې پوه شو زده کوونکي دا فیډبک څنګه تفسیر کوي. ځینې وختونه باید توصیفي فیډبک ورکړئ او ځینې وختونه بیا د ارزښت موندنې فیډبک. همدا لامل دی چې زه له هغه بحث سره موافق نه یم چې له مخې باید نمرې یا امتیازونه ورکړل شي او که نه، بلکې زما لپاره اصلي خبره د فیډبک تفسیر یا تشریح ده. که زده کوونکي شمیرې په ښه توګه تشریح کولی شي شمیرې ورکړئ او که چېرته نظریات او تشریحي مواد په ښه توګه درک کولی شي بیا نوي نظریات یا تشریحي مواد ورکړئ. تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې تر ډېره زده کوونکي کامنټونه ناسم تفسیر کوي او شمیرې په سمه توګه. نو اصلي موضوع د فیډبک ډولونه نه دي بلکې موخه ده او داسې چې زده کوونکي څنګه د اوسني حالت او موخې ترمنځ واټن راکم کړي. موږ د فیډبک درې پوښتنې او درې کچې لرو چې دلته به یې په څرګندو ټکو تشریح کړو. دا درې پوښتنې عبارت دي له زه چېرته روان یم، زه څنګه روان یم، بل ګام څه دی. دا درې پوښتنې په ټولو برخو کې کار کوي چې په دې توګه دي. لومړی د دندې کچه. دا هغه کچه ده چې د منځپانګې، پوهې، معلوماتو او د زده کړې سره تړاو لري. دویمه د پروسس یا د فکر کولو تحلیل کچه ده. په دې کې زده کوونکي خپل فکر پروسس کوي، یعنی داسې چې زده کوونکی څنګه بنسټیزې پرېکړې کوي چې بل ګام به څه وي، هغه څنګه پوهیږي چې په کار کې مثبت او منفي ټکي کوم دي. پر دې سربیره هغه څنګه پوهیږي چې کوم معیارونه یا سطحه ترې غوښتل شوې ده. آیا هغه د کار کولو بدیلې لارې او ستراتیژي لري. درېیمه سطحه د ځان تنظیمولو کچه یا برخه ده. دا هغه برخه ده چې موږ غواړو زده کوونکي پکې ډېر ښکیل شي او زده کړه وکړي، یعنې پر دې معنا چې څنګه تېروتنې ومومي او څنګه ستراتیژیک فکر وکړي. اصلي خبره دا ده چې همدا درې کچې دي او همدا درې پوښتنې په هره کچه یا برخه کې کارول کېږي. اصلي خبره دا ده چې همدا درې کچې دي او همدا درې پوښتنې په هرې کچه یا برخه کې کارول کېږي.
ویلی شو کله چې د لومړنۍ کچې پر مهال د معلوماتو د زده کړې په درشل کې یاست کومه منځپانګه باید زده کړو. زه اوس پر دې منځپانګې څومره پوهیږم د هغه څه په پرتله چې باید زده یې کړم. همداراز د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره بل ګام څه دی؟ په دوهم پړاو کې یعنی د پروسس یا تحلیل په کچه کې ښوونکی بیا ډېر ښکیل وي. که څه هم د لومړۍ کچې په څیر زیات ښکیل نه وي، خو بیا هم مرکزي رول لري. ځکه تاسې دا نه شئ انګېرلی چې که زده کوونکو یو ناسم کار هم کړی وي نو هغوی به بله بدیله لاره وپېژني. هغوی ته بله لار یا تګلاره هم ورزده کړئ. هغوی ته د تېروتنې د پېژندنو لارې هم ورزده کړئ. نغوتې او لارښوونې ورزده کړئ چې بل لوري ته څنګه لاړ شي. هغوی ته د فیډبک په تړاو معلومات ورکړئ. خو په دریمه کچه کې تاسې رښتیا هم غواړئ چې زده کوونکی دا کار لومړی دوی خپله وکړي. همدا ده چې دا 3 کچې او 3 پوښتنې له یو بل سره منظم تړاو او کاري ساحه لري.